د امیزون یو ای مارکیټ یا کیسه مارکیټ کې که تاسو د غټ نه غټ بزنس سٹارټ کولو ته اراده او که د ورکوټ نه ورکوټه بزنس کوم چې ډیرو کمو پیسو نه سٹارټ کیږي نو بیا نن دا ویډیو تاسو لپاره ډیره اهم او خاص ده ځکه چې نن پرې درس کې موږ د امیزون د یو ای مارکیټ د پروډکټ هانټینګ یا د پروډکټ ریسرچ طریقې زده کوو د ټول نه بهترینه طریقې به زده کوو او ان شاء الله د هغه میتھډ او هغه طریقې په باره کې موږ تاسو وایو کوم چې موږ په خپل استعمالو او صرف پروډکټ هانټینګ باندې زده کوو بلکې د سره سره د یو ای مارکیټ د کیسه مارکیټ درې په باره کې چې نور څه اهم خبرې دي هغه به هم زده کوو او بله خبره ده اوس چې تاسو کومه ویډیو ګورئ یعنی دا ویډیو زموږ د پیډ کورس هغه کورس چې د هغې موږ فیس اخلو د هغې یو پارټ دی خو دلته اوس تاسو ته بلکل فری میلاویږي نو تاسو ټول مهرباني وکړئ پلیز دغه ویډیو ښه په توجه سره وګورئ په خپل هم ته ډېره فایده واخلئ او نورو خلکو ته هم ته د فایدې رسولو کوشش وکړئ بس اوس راځئ چې د اصل درس شروعات وکړو د ټول نه مخکې واټ از پروډکټ هانټینګ دا زده کوو چې د پروډکټ هانټینګ څه شی دی کیدای شي په تاسو کې زیاتو کسانو ته آلریډي ورځي خو خیر داسې لږ شانتې ورته ګورو د هغه کسانو دپاره څوک چې بګینرز دي څوک چې اوس امیزون شروع کوي یو خو چې دا خبره تاسو په یاد وي دې ته پروډکټ هانټینګ هم وایي او پروډکټ ریسرچ هم ورته وایي که چېرته د پروډکټ هانټینګ د نوم ته تاسو لږ خیال وکړئ لږ سوچ ورته وکړئ نو د پروډکټ څه مطلب دی تاسو پته ده چې یو پروډکټ څه ته وایي پروډکټ مختلف قسم کیدلی شي او د هانټ مطلب دی شکار کول نو د پروډکټ هانټینګ مطلب شو د پروډکټ هانټ کول د پروډکټ شکار کول یعنی پروډکټ هانټینګ یو داسې عمل دی یو داسې کار دی چې په دې کې موږ د پروډکټ شکار کوو پروډکټ پسې ګرځو د پروډکټ تلاش کوو د خپل اکاونټ دپاره یعنی داسې ووایو که نه چې د خپل دکان دپاره موږ داسې پروډکټس ګورو داسې مال ګورو چې په هغه کې زموږ ګټه او په هغه کې زموږ تاوان نه وي موږ داسې مال ګورو چې د هغې په مارکیټ کې ډیمانډ زیات وي خرڅېږي او زموږ ورکې ګټه هم وي بس پروډکټ هانټینګ دې ته وایي که څوک هم درنه پوښتنه وکړي چې پروډکټ هانټینګ څه ته وایي بس تاسو جواب به دی چې پروډکټ هانټینګ یو داسې عمل دی چې په دې کې موږ د خپل ځان دپاره داسې پروډکټس ګورو داسې مال ګورو چې په هغه کې زموږ ګټه زموږ دپاره بهتري او زموږ دپاره پکې تاوان نه وي او پروډکټ ریسرچ نو پروډکټ مطلب دی پروډکټ او د ریسرچ مطلب دی تحقیق د دواړو یو مطلب دی که ته وایې پروډکټ هانټینګ هم صحیح دی که ته وایې پروډکټ ریسرچ نو هم صحیح دی څه خبره نه ده د پروډکټ ریسرچ مطلب دی د پروډکټ په باره کې تحقیق کول یعنی دا چیک کول چې دا کوم مال موږ اخلو کوم پروډکټ موږ اخلو په دې کې زموږ ګټه شته او که نه هسې نه چې موږ ورکې تاوان وکړو بس دغه عمل ته ویل کېږي پروډکټ هانټینګ یا پروډکټ ریسرچ که تاسو د خپل بزنس په باره کې سیریز استئ او واقعي غواړئ په حقیقت کې غواړئ چې په امیزون باندې کار وکړئ نو بیا دغه شارټ ویډیو کلیپ اوس چې دی پسې راځي دا در سره خامخا وګورئ او که چېرته سیریز نه نو بیا سکپ کا هېڅ خبره نه ده د دغه شارټ ویډیو کلیپ نه بعد به زموږ پروډکټ هانټینګ سټارټ امیزون یو ای مارکیټ کې اوس تاسو صرف د شل 15,000 پاکستانو روپو نه خپل یو ورکوټیشن بزنس ډېر په اسان روانولی شي او هغه هم خدای دې کې که ته په پاکستان کې که په افغانستان کې که په هر ځای کې د دنیا په هر ګوټ کې که ته حاله کې که ته جینۍ هېڅ خبره نه ده د خپل کور نه هم کولی شي بلکل ممکن ده نو که غواړې چې په یو ای یعنی دوبۍ کې خپل یو ورکوټیشن بزنس د ډېرو لږو پیسو نه سټارټ کړي نو بیا راځئ چې دا هر څه ته سټپ بای سټپ پریکټیکل او سره د ثبوته نن په دې ویډیو کې وښیم چې دا آخر څنګه کیږي سټپ نمبر 1 د ټول نه مخکې ځان ته د یو ای په مارکیټ کې پروفیشنل انډیویجوال اکاونټ جوړ کړه دا هغه اکاونټ دی چې د یو اس ای په مارکیټ کې د هر میاشت $40 کټ کیږي هغه هم که ستانه څخه خرڅېږي او که نه خو دلته د یو ای په مارکیټ کې دا اکاونټ بلکل فری دی هیڅ قسم چارجز یې نشته یعنی دکان ونیسه د یو ای په مارکیټ کې او کرای نشته سټپ نمبر 2 بیا په دویم نمبر باندې یو داسې جنریک پروډکټ وګوره لکه دا په سکرین باندې چې تاسو ته ښکاري چې دلته د یو ای په مارکیټ کې ښه خرڅېږي او په دې کې ستاسو هیڅ قسم ایل ایل سی ته هم ضرورت نشته اوس دغه جنریک پروډکټ چې تاسو په هر ځای کې اخلئ ستاسو خوښه ده د هر څو اخلي دا هم ستا خوښه ده 2 اخلي 3 اخلي 15 اخلي 10 اخلي د خپل وس مطابق واخله راشي په امیزون باندې لیست کړه بس همدغه طریقه یې ده خو خیر پرې کې نورې خبرې هم شته که چېرته د دې په باره کې ستاسو نور معلومات پکاري په یوټیوب باندې ویډیوز وګوره که چېرته د هغې نه نشئ زده کولی او غواړئ چې موږ تاسو ته په خپله وښایو په پښتو ژبه کې سټپ بای سټپ ښه په تفصیل سره او ډېر په اسان الفاظو کې نو بیا تاسو زموږ د امیزون نیو اینډ اپډیټډ ریکارډډ کورس چې ما په خپله تیار کړی دی په دې کې شامل شئ په ډېر مناسب فیس سره ځکه چې زموږ د امیزون پر نوي کورس کې
د یو اس ای مارکیټ خو په تفصیل سره ډیسکس شوی. KSA یعنی سعودي عرب مارکیټ، همداشان UAE عرب امارات یا داسې وایي چې دوبۍ مارکیټ، او د امیزون مبارک چې سم دي دا ټول هر څه A to Z د الف نه والې یې پورې تاسو ته په ډیر اسانه او ساده پښتو کې ښودل کیږي. او خاص خبره پرې کورس کې دا ده که چېرته زموږ د کورس نه تاسو ته فایده ونه شوه، مشکل درته ښکاره شو، ذهن دې پې کار ونه کړو، یا په څه وجه باندې که چېرته ستاسو زموږ دغه کورس خوښ نه شو within 7 days، نو دې خبرې موږ تاسو ته ګارنټي درکوو، بلکې واده در سره کوو چې تاسو موږ ته کوم فیس جمع کړی دی دغه فیس به موږ تاسو ته واپس درکو، ځکه چې زموږ مطلب او مقصد چا سره فراډ کول نه دی بلکې سرویس ورکول دي په پښتو ژبه کې. تاسو ته پته ده دا ګارنټي تاسو ته څوک هم نه درکوي، په یو ځای کې هم نه درکوي، خو موږ درته ګارنټي هم درکوو، واده هم در سره کوو، ځکه چې ما په خپله په کلي کې څوک سوپ خرڅ کړی، ټیلري مې کړې، شاګردي مې کړې، دیاړي مې کړې، ما ته پته ده چې پیسې څومره په مشکله ګټل کیږي. نو بالکل بې فکره اوسه، تاسو ښه ډاډه په موږ باندې ټرسټ کولی شئ، ستاسو د هر څه به انشاءالله موږ ذمهوار یو تر د قیامت د ورځې پورې. بله خبره په دې کورس کې دا ده چې زموږ سپورټ به تاسو سره انشاءالله همیشه وي، تر څو چې تاسو موږ پرې نه دی موږ به تاسو نه پرېږدو. او که چېرته تاسو ته انګلیش نه درځي، په انګلیش کې ورته مسله وي او غواړئ چې انګلیش زده کړئ، نو همدې کورس سره به زموږ چې د انګلیش کوم آنلاین کورس دی په هغه کې به موږ ستاسو رجسټریشن بالکل فری وکړو. تاسو زموږ کار په یوټیوب باندې چیک کولی شئ، په فیسبوک باندې، په ټیک ټاک باندې، او په پېښور کې په پېښور ښار کې زموږ انسټیټیوټ ته هم راتللی شئ چې د هغې اډرس به موږ تاسو ته درکړو. اوس که تاسو زموږ د امیزون پر کورس کې موږ سره شاملېدل غواړئ، نو بیا د خپل رجسټریشن لپاره د دې لاندې نمبر په ذریعه باندې زموږ سپورټ ټیم سره په وټساپ باندې رابطه وکړئ او د همنن ورځې نه د خپل بهتر مستقبل لپاره د زده کړې شروعات وکړئ. دغه سکیل زده کړه، د خپل بزنس مالک شه، د یو داسې بزنس چې ته خوبونه کوه، ته په چکر باندې ځه، 24 غنټې به ستا دوکان کولاو وي، هر څه به اټومیټیک وي، خپل بوس په خپله جوړ شه او نورو خلکو ته هم جابز ورکړه. کومو کسانو چې آلریډي زموږ کورس جوین کړی د هغوی ریویوز کمنټس تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دا چیک کړه چې هغوی د کورس په باره کې څه وایي، بیا به انشاءالله په کورس کې میلاویږو. په الله هم سپارم. بس اوس راځو او د UAE په مارکیټ کې د پراډکټ هنټینګ یا د پراډکټ ریسرچ کرایټیریا زده کوو. دا ګورو که نه چې په یو پراډکټ کې کمې خبرې او کم خصوصیتونه وي نو هغه یو ښه پراډکټ دی، او په یو پراډکټ کې چې کمې خبرې او کم خصوصیتونه موجود نه وي نو هغه بیا یو ښه پراډکټ نه دی. بالکل د USA د مارکیټ په شانې څنګه چې موږ هلته زده کړو، سټیپ بای سټیپ یو خاصیت به موږ په پراډکټ کې ګورو. خو د پراډکټ هنټینګ نه شروع کول نه مخکې چې دا یوه خبره ستاسو په ذهن کې خامخا وي، دلته د UAE په مارکیټ کې زیاتره ټولز کار نه کوي، د UAE مارکیټ نه سپورټ کوي لکه کیپا او داسې نور. په تیر کورس کې یعنی زموږ د USA د مارکیټ کوم کورس یو په هغه کې زموږ مین ټول هغه کیپا و، په کیپا باندې به موږ پراډکټ هنټینګ کوو. خو دلته د UAE په مارکیټ کې کیپا ټول کار نه کوي او داسې نور ټولز دي چې هغه هم کار نه کوي. نو په نتیجه کې کم رقم ریسرچ او پراډکټ هنټینګ به چې موږ د USA په مارکیټ کې کوو هغه شانتې موږ دلته نشو کولی، ځکه چې فی الحال موږ سره دلته په دې مارکیټ کې دومره ټولز کار نه کوي، دومره زیات سهولت موږ سره نشته لکه څنګه چې موږ سره د USA په مارکیټ کې وو. خو بیا هم څه داسې ټولز شته، څه داسې ایکسټنشنز دي چې هغه دلته هم کار کوي د UAE په مارکیټ کې. او نن په دې ویډیو کې کومه چې د ټولو نه ښه طریقه ده، بیسټ طریقه ده د پراډکټ هنټینګ یا د پراډکټ ریسرچ، هغه به انشاءالله اوس موږ تاسو ته ښایو. پراډکټ هنټینګ کې د ټولو نه اهم څیز هغه د ټولز او ایکسټنشنز ډاونلوډ کول دي، ځکه که چېرته موږ ته د دغه ټولز او ایکسټنشنز د ډاونلوډ کولو طریقه نه راځي یا موږ سره نه نو بیا هم زموږ دغه پراډکټ هنټینګ په صحیح طریقې سره نه کیږي. خیر داسې هر یو ټول او ایکسټنشن دلته د UAE او KSA مارکیټ کې سپورټډ نه دی، کار نه کوي. خو کوم چې اهم ټولز دي د KSA مارکیټ دپاره، د UAE مارکیټ دپاره، هغه به اوس موږ سټیپ بای سټیپ 1 by 1 دلته ډاونلوډ کوو. موږ به ډاونلوډ کوو، تاسو به یې طریقه هم ښایو. که چېرته تاسو ټول ټولز ډاونلوډ کول غواړئ چې هغه د USA مارکیټ کې هم کار کوي، KSA UAE په مارکیټ کې هم، یعنی څومره هم چې اهم ټولز دي په امیزون کې، نو په هغې باندې زموږ یو کمپلیټ ویډیو شته چې د هغې لینک به تاسو ته د دې ویډیو په اینډ کې میلاو شي، په ډسکرپشن کې تاسو چیک کولی شئ. ها د ټولز د ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو راشئ کروم براوزر ته، دې ته کروم براوزر وایي.
او کله چې موږ دغه د ټولز ایکسټنشنز طریقه ښایو که نه نو زیاتره کسان دا غلطي کوي هغوی کوشش کوي چې په موبایل فون کې په کروم باندې ډاونلوډ کړي نو دا ډېره غلطه طریقه ده هلته کار نه کوي ها د لپاره لیپټاپ اهم دی نو کروم براوزر ته به موږ راشو په کروم باندې به کلیک کوو بیا موږ ګوګل ته راشو په ګوګل کې به د ټول نه مخکې موږ څه سرچ کوو ډي ایس امیزون کویک ویو تاسو ته ښکاري دې نه تاسو سکرین شاټ هم اخیستلی شئ ځان سره یې لیکلی هم شئ دا به تاسو سرچ کړئ ډي ایس امیزون کویک ویو کله چې په دې باندې موږ کلیک کوو نو په لومبي نمبر باندې چې موږ ته کوم ویب سایټ راشي لکه دا په دې باندې به موږ کلیک کوو چې د هغې مخې ته داسې پکچرز دي تاسو ته ښکاري که نه نو په دې باندې به موږ کلیک کوو که چېرته په دغه ځای کې ستاسو انټرنیټ لږ ستونی بیا لږ ټایم اخلي نو دا د دې لوګو ده صحیح ده دا د تصویر دی دا د دې نوم دی ډي ایس امیزون کویک ویو بیا دې ته مخامخ به دلته لیکلي ایډ ټو کروم اوس ما ته راغلی ریموو فرام کروم ځکه چې ما آلریډي ډاونلوډ کړی دی که زه چېرته داسې کار وکړم چې دا ډیلیټ کړم نو بیا به دلته ما ته راشي ایډ ټو کروم که زه په دې باندې کلیک کړم دا به زما نه ډیلیټ شي خو چې تاسو پې کلیک کړئ ایډ ټو کروم باندې ستاسو په کروم براوزر کې به دا اټومیټیکلی ایډ شي په دې کې د اکاونټ لاګین کولو ته ضرورت نشته بس چې صرف ایډ ټو کروم دی و خبره ختمه شوه دا زموږ لومبنی ایکسټنشن و بیا واپس موږ راشو په دویم نمبر باندې موږ ډاونلوډ کړو هیلیم 10 هیلیم 10 اصل کې یو پیډ ټول دی خو دا زیاتره کارونه چې کوم دي دا فریم کوي دغه رنګې به تاسو سرچ کړئ هیلیم 10 کروم ایکسټنشن دا څه کارونه فریم کوي او هغه پیډ ورژن سره زموږ کار نشته کوم کارونه چې دا فری کوي بس همغه زموږ دپاره کافي دي او مخکې دا د یو ای او کیسې مارکیټ کې سپورټ نو کار نه کوو خو اوس د یو ای په مارکیټ کې کار کوي په دې لومبني نمبر ویب سایټ باندې به تاسو کلیک کړئ او د دې چې کوم ایکسټنشن دی نو دا به تاسو په کروم کې ځان سره ایډ کړئ خیر په دې ویډیو کې زموږ د هیلیم 10 داسې زیات په کار راځي نه خو که چېرته مخکې موږ لاړ شو نو بیا بس تاسو دا په کار راځي دلته ما ته راغلي ایډ ټو کروم ما سره دا آلریډي ایډ دی خو که زه چېرته پیج ریفریش کړم نو ما ته بیا راشي ریموو فرام کروم نو تاسو به دلته خیال دی اوس راغی دلته به تاسو کلیک کړئ بالکل همغه طریقې ده ایډ ټو کروم باندې به تاسو کلیک کړئ دا بس تاسو ایکسټنشن سره اټومیټیکلی ایډ شي لاګین کولو ته ضرورت نشته بس صرف چې په ایډ ټو کروم باندې دې کلیک کو خبره ختمه شوه بیا به دلته موږ راشو بل ایکسټنشن موږ سره دی سیلر سپرایټ سیلر سپرایټ ایکسټنشن بالکل داسې به سرچ کې لکه دلته چې په سرچ کې موږ ته راغی سیلر سپرایټ ایکسټنشن یا کروم ایکسټنشن نو دغه دی سیلر سپرایټ امیزون ریسرچ ټول پرې باندې موږ کلیک کوو چې کوو که نه چې یاره دلته ایکسټنشن شته او که نه بالکل دا ایکسټنشن دی دا د دې لوګو ده پکچر دی دا د دې نوم دی سیلر سپرایټ امیزون ریسرچ ټول بیا دلته همغه طریقه ده په ایډ ټو کروم باندې به تاسو کلیک کړئ اټومیټیک به ستاسو کروم براوزر سره دا ایډ شي او هیڅ قسم لاګین ته ضرورت نشته بغیر د اکاونټ نه تاسو یوز کولی شئ چې ایډ دی کو بس ایډ دی کو کم کار چې ته اخلي به دا تاته درکوي واپس به بیک راشو او بل ایکسټنشن به موږ سرچ کوو اوس به موږ سرچ کوو او ایس ایډ آن دا موږ کټ کوو او ایس ایډ آن کروم ایکسټنشن دا موږ آلریډي سرچ کړي ځکه دلته موږ ته راځي او ایس ایډ آن کروم ایکسټنشن همدغه شانې به تاسو سرچ کوئ بیا به دغه لومبي نمبر باندې چې کوم ویب سایټ دی بس همدغه کولاو کوئ ځکه کوم سره چې دغه د کروم لوګو ورکړي که نه دا لوګو نو مطلب دا چې دا کروم سره ایډ کیږي کروم براوزر سره نو دا د دې لوګو ده تاسو ته ښکاري دلته بیا تاسو راشئ ایډ ټو کروم باندې به کلیک کړئ دا به ستاسو کروم براوزر سره ایډ شي بس همدغه د ټولز ډاونلوډ کولو صحیح طریقه ده ها اوس د ټولز او ایکسټنشنز ډاونلوډ کولو نه وروسته موږ لاړ شو یو ای ته یعنې د یو ای مارکیټ ته به لاړ شو د امیزون یو ای مارکیټ ته کروم ته به راشو په کروم کې به ګوګل ته راشو او په ګوګل کې موږ سرچ کو امیزون ډاټ اے ای چې دا خبره تاسو ته په یاد وي که چېرته دلته د ډاټ اے ای نه وروسته موږ ډاټ کام ولیکو د ډاټ اے ای په ځای باندې که چېرته موږ ډاټ کام ولیکو نو بیا موږ ته د یو ایس مارکیټ کولاویږي خو که چېرته تاسو غواړئ چې د امیزون یو ای مارکیټ کولاو کړئ بیا تاسو لیکئ ډاټ اے ای نو په دې باندې به موږ کلیک کوو اوس به ډایرکټ موږ ته د امیزون یو ای مارکیټ کولاو شي اوس ما پسې راځئ چې دا هر څه زده کوو ها نو دا د امیزون سټور دی د یو ای مارکیټ دی
او زه پروډکټ هانټینګ کوم. د پروډکټ د پیدا کولو طریقه موږ تاسو ته ښودلې، د سپلایر د پیدا کولو طریقه موږ تاسو ته ښودلې. اوس دلته زموږ مطلب دا نه دی چې موږ تاسو ته وښیو چېرې پروډکټ به پیدا کوې څنګه، بلکې دلته موږ تاسو ته طریقه ښایو د پروډکټ په یو پروډکټ باندې د تحقیق کولو، چېرې په یو پروډکټ کې کمې خبرې وي نو هغه ښه پروډکټ دی، او په یو پروډکټ کې چې کمې خبرې نه وي نو هغه یو ښه پروډکټ نه دی. نو هسې فرض کړه زه اوس ګرځم پروډکټ پسې که نه، ما پروډکټ پیدا کړو چې د هر ځای نه ما پیدا کړو، بیسټ سیلر نه مې پیدا کړو یا ګوګل په طریقه چې هر څه دي، خو ما هسې فرض کړه یو پروډکټ زه د دې نه سلیکټ کوم. فرض کړه ما پیدا کړو دا پروډکټ، دا زما پروډکټ دی، زما خوښ شو. خو د دې د سورس کولو نه مخکې، د دې نه مخکې زه دا پروډکټ واخلم، زه پرې باندې تحقیق کوم. زه به دا ګورم چېرې په دې مارکیټ کې دا ښه خرڅېږي او که نه خرڅېږي، په دې مارکیټ کې د دې ډیمانډ شته او که نه، په دې کې زما ګټه شته او که نه، داسې تحقیق به پرې کوم. نو په سکرین باندې چې تاسو ته کوم یو چارټ ښکاري، بالکل د USA د مارکیټ په شانې، خو د هغې نه دا مکمل بدل دی. او په دې چارټ کې بیا 15 خبرې لیکل شوي. نو موږ به په خپل پروډکټ کې چې زموږ هر قسم پروډکټ دی، موږ به ورکې دغه 15 خبرې یا 15 خصوصیتونه ګورو. که چېرته زموږ پروډکټ په دې 15 خبرو باندې برابر وي، یعنې دغه 15 خبرې ورکې موجود وي، نو بیا هغه یو ویننګ پروډکټ دی، یو ښه پروډکټ دی. خو که چېرته په دې کې یو هم کم وي، نو بیا هغه یو ښه پروډکټ نه دی. نو اوس ون بای ون به دغه 15 خصوصیتونه موږ پر خپل پروډکټ کې ګورو. د ټول نه مخکې موږ پر دې پروډکټ کې سیلرز چک کوو. د سیلرز د خرڅونکو تعداد به چک کوو چې په دې مارکیټ کې دا پروډکټ څو کسان خرڅوي، په دې لیست کې څومره سیلرز دي. نو دا موږ د دې نه چک کولی شو. بره څنګه چې ما ورته ویل زیاتره ټولز کار نه کوي، جنګل سکاوټ دلته کار نه کوي، بیا دلته موږ ته شو کېدو. خو زه خیر موږ دې نه معلومولی شو. سیلرز 2 یعنی 2 کسان یې خرڅوي، خو زموږ کرایټیریا دا ده، موږ ته زموږ کرایټیریا وایي چې کم از کم 15 سیلرز یې خرڅوي، د 15 نه کم نه او د 20 نه زیات نه. که چېرته د 15 نه کم نو بیا په هغه پروډکټ کې په تاسو باندې IP کمپلینټ راتللی شي. لکه اوس دلته 2 دي که نه، نو که زه هم په دې کې لاړ شم نو چانس شته، ډېر زیات چانس شته چې په ما باندې IP کمپلینټ راشي. او کله چې په ما باندې IP کمپلینټ راشي، زما لیسټینګ هر څه به ختم شي او کوم پروډکټس چې ما سره دي او په ما باندې تاوان شي. او چې د 20 نه زیات نه. اوس د 20 نه ولې زیات نه؟ که چېرته د 20 نه زیات وي نو بیا په هغې کې کمپیټیشن ډېر زیات شي. نو د هغې نه موږ ځان ساتو. کمپیټیشن مطلب دا دی چې 20 کسان یې خرڅوي یا 20 کسان یې خرڅوي، خیر څه خبره نه، خو چې 50 او 40 او 40 کسان یې داسې که نه، نو بیا هغې کې کمپیټیشن ډېر زیات شي او سیل به ورته ډېر زیات کم درځي. نو لومبنۍ کرایټیریا زموږ د پروډکټ فیل کړله. خو دلته اوس یو بله اهم خبره زه تاسو سره شریکول غواړم. دا یو برانډډ پروډکټ دی، ځکه د دې برانډ ته وګوره، ورته یې څه لیکلي، یعنې د برانډ نوم یې ورته لیکلی، په دې باندې لوګو ده، په دې باندې نوم دی، مطلب ښکاره پته لګي چې دا یو برانډډ پروډکټ دی. دا موږ د یو برانډ نه اخیستلی شو، د ډسټریبیوټر د هولسیلر نه اخیستلی شو. دا خو صحیح ده، دې باره کې هم تاسو پته نه. که چېرته دا یو جنریک پروډکټ وی، برانډډ جنریک نه، صرف جنریک پروډکټ وی، نو بیا موږ په جنریک پروډکټ کې دا پروا نه کوو چې دا څو کس په دې باندې څو سیلرز ناست دي، یو دی او که 2 دی او که لس دی، په هغې کې بیا موږ دې ته نه ګورو. خیر که زیات سیلرز دي که نه، هغې کې بیا موږ نه ځو، ځکه چې سیلرز ورکې زیات دي نو بیا پکې موږ ته څه د خرڅ چانس راشي. نو چې دا خبره هم تاسو ته یاد وي. په 2م نمبر باندې زموږ چارټ موږ ته وایي چې په پروډکټ کې دی BSR چک کړه. د BSR مطلب د بیسټ سیلر رینک. څنګه چې ما درته ویل که نه، د USA کرایټیریا او د UAE د مارکیټ کرایټیریا دا مکمل بدله ده، ډېر فرق دی ورکې. په USA کې هغه پروډکټ چې د هغې BSR د 1 نه واخله تر 40,000 پورې، نو موږ وایو چې هغه یو ښه پروډکټ دی. که چېرته موږ په هغه پروډکټ کې لاړ شو خرڅو، نو موږ ته به سیل راځي. خو دلته دا خبره چې تاسو ته همیشه په یاد وي، چې کله هم درنه هېره نه شي، د UAE په مارکیټ کې BSR چې دا ډېر زیات کم وي نو ښه ده. د 1 نه واله د 1 نه واخله زیاتره کسان خو وایي که نه چې د 0 پورې، چې د 0 نه زیات نو بیا به ستاسو هېڅ قسم سیل نه راځي، او که راځي نو ډېر کم سیل به وي. نو د 1 نه واخله تر 1000 پورې، د 0 پورې BSR ښه دی، داسې زیاتره کسان وایي. خو زما خپل سوچ دا دی
چې د 1 نه واخله تر 600 پورې بي اس آر د یو پروډکټ دی بس هغه ښه دی 1500 600 دې نه چې څومره کمی هغومره بیسټ دی خو 600 نه چې بره کېږي بس هغه بیا بیکاره کېږي بس ها اوس د دې بي اس آر څومره دی 3 په کومه کیټګري کې پیټ سپلایز او په لیبل کې فرست نمبر باندې کیټ فود پوچز نو مطلب دا چې دا کرایټیریا زموږ د پروډکټ پاس کړله لومبنۍ فیل کړله دویمه پاس کړله په دریم نمبر باندې مونږ به د دې پرایس چک کوو د دې قیمت به چک کوو چې دا په څو باندې خرڅېږي نو دې پرایس کې دلته تاسو وګورئ که نه نو 25 AED دی د AED مطلب د عرب امارات درهم یعنی د دوبۍ د سی وای که نه چې د اماراتو درهم په 15 باندې خرڅېږي اوس دا پرایس څومره پکار دی څومره ښه دی او څومره ښه نه دی نو چې د 40 نه کم نه زما چې خپل کم نظر دی چې د 40 نه کم نه او د 1.5 نه زیات نه که چېرته د 40 نه یا د 13 نه بس داسې وایي چې د یو پروډکټ پرایس کمی نو بیا په دې کې به تاسو ته ګټه ډېره کمه پاتې کېږي او یا کېدای شي چې د سره پکې ګټه وي نه خیر داسې نه ده چې ګټه پکې نه وي خو ګټه ورکې ډېره کمه پاتې کېږي دا خو زما نظر دی اوس که چېرته یو پروډکټ داسې چې په هغه د هغې ریټ 15 شي دغه شانې یا 20 یا 15 شي او تاسو ته په هغې کې خپله ګټه ښکاره شي ستاسو خوښ شي نو بیا صحیح ده واخله مطلب دا خو زما نظر دی چې 40 که بیا پکې تاسو ته ګټه ښکاري نو بیا واخل بیا څه خبر نه ده او چې د 1.5 نه زیات نه اوس د 1.5 نه چې زیات نه نو د مختلف ریزنز دي که نه زه ولې وایم چې د 1.5 نه زیات نه که چېرته د یو پروډکټ قیمت دا 1.5 درهمونه زیاتي نو بیا ته هغه په زیات مقدار کې اخیستلی نه شي مطلب که ته بیا 10 اخلي یا 20 اخلي یا 50 اخلي نو هومره په تا باندې زیاتې پیسې راځي ته به زیاتې پیسې انویسټ کوې صحیح ده اوس فرض کې یو پروډکټ دی د هغې پرایس 1500 درهمه دی یا 600 درهمه دی نو که ته دا 4 دانې واخلې نو دا 2000 درهمه شو که 10 دانې واخلې نو حساب ورته کوه دا 2500 درهمه شو نو په دې وجه باندې د یو پروډکټ پرایس دا کم ښه دی یعنی دومره زیات هم ښه نه دی بله خبره دا هسې فرض که الله دې نه کړي خدا بزنس دی کاروبار دی راضي ورکړي په تا باندې ایپي کمپلینټ راشي یا بلې څه مسله راشي نو که چېرته تا ډېر ګران پروډکټس اخیستي نو ته به ډېر غټ تاوان وکړي خو که چېرته ارزان پروډکټس دې اخیستي دومره های ټیکټ نه مطلب دومره ګران نه نو بیا ورته دومره تاوان هم ونه کړي بس په دې وجه باندې زه وایم چېرې 40 د 40 نه کم نه او د 1.5 نه زیات نه خیر بیا ځان ته ګورئ او بیا کېدای شي تاسو د 200 والا هم اخیستلی شي د 300 والا هم 600 والا هم هغه بیا په تاسو باندې ډیپینډ کوي بیا خپل ځان ته ګورئ د هغې مطابق کار کوئ په 4 نمبر باندې مونږ به د دې ریټینګ چک کوو ریټینګ کم از کم زموږ د دې پروډکټ چې وي 4 چې د 4 نه کم نه وي د 5 نه خو زیات نه وي آلریډي او د 4 نه چې څومره برې بس هغومره ښه دی نو د دې ریټینګ څومره دی که دلته مونږ وګورو د دې ریټینګ دی 4.4 نو مطلب ډېر زبردست ریټینګ یې دی دا کرایټیریا خو پاس کړل بیا په 5 نمبر باندې مونږ به د دې ریویوز چک کوو نو دا د دې ریویوز دی ریټینګ ته مخامخ د ستور ته مخامخ د دې ریویوز لیکل شوي نو 804 اتیا د دې ریویوز دی دا ریټینګ دی 4.4 د دې ریټینګ دی او په 5 نمبر باندې د دې ریویوز نو د دې ریویوز کم از کم چې 13 یا 15 شي چې د 13 او 15 نه د دې ریویوز کم نه وي کنې بیا هغه یو ښه پروډکټ نه وي په 6 نمبر باندې بالکل د یو ایس په شانې مونږ به د هیزمټ چک کوو او دا به چک کوو چېرې دا خو به داسې نازک فریجل پروډکټ خو به نه وي که نه د هیزمټ مطلب دی تاسو ته پته ده چې یو چا ته انسانانو ته یا ماحول ته یا چا پراپرټي ته د نقصان رسي نو د دې نه انسانانو ته نقصان دی نه چا پراپرټي ته او نه ماحول ته هیزمټ نه دی او فریجل د فریجل مطلب دی نازک لکه شیشه شوه یا داسې نور څه شو چې په اسانه باندې ماتېږي نو فریجل هم نه دی دا کرایټیریم دی پاس کړله په 9 نمبر باندې د دې بای باکس باید چې تھرډ پارټي سره د تھرډ پارټي مطلب دی که نه چې زما او ستا په شانې یو کس سره دا موږ څنګه معلومو هماغه د یو ایس کار دی که نه نو دلته به موږ راشو ships from amazon.ae sold by amazon.ae نو مطلب دا چې دغه بای باکس چا سره دی دا بای باکس امیزون سره دی تھرډ پارټي سره
ships from amazon.ae مطلب چې دا اف بی ای والا دی اف بی ایم نه کوي کله چې دلته امیزون لیکل شوی کنه مطلب چې دا کس اف بی ای کوي اف بی ایم نه کوي که چېرته دلته د امیزون په ځای باندې بل نوم راغلی اوس که دا هر یو نوم وي خو چې امیزون نه وي نو مطلب یې بیا دا دی چې دا کس اف بی ایم کوي او سولډ بای ته مخامخ لیکل شوي امیزون ډاټ ای نو دې مطلب دا دی چې دا پلانکې کس یې خرڅوي څوک یې خرڅوي امیزون یې خرڅوي نو دلته بای باکس امیزون سره دی یعنی په دې پراډکټ کې امیزون دی دلته یو اهم خبره زما ذهن ته راغله څنګه چې ما درته وویل که نه چې دلته د یو ای په مارکیټ کې کیپا ټول نه سپورټ کوي کار ورکې نه کوي نو دلته موږ د بای باکس روټیشن څنګه چک کوو چېرې بای باکس روټیټ کیږي او که نه دا موږ ته پکار و چې موږ په دې چارټ کې هم لیکلی وی خو خیر بس اوس رایاده شو نو چې دا هم تاسو په یاد وي د بای باکس روټیشن دا تاسو د دې ځای نه چک کولی شئ اوس فرض که په دې ټیم کې بای باکس چا سره دی امیزون سره دی نو د دې پراډکټ لینک چې کوم دی که نه د دې ځای نه لینک کاپی کا یا د دې ایس ان کاپی کا ځان سره وماښین د ګوګل په شیټ کې ګوګل شیټ کې کاپی کا ګنټه بعد راشه 3 ګنټې بعد راشه سبا راشه او وګور چې دلته دا بای باکس چینج کیږي او که نه که چېرته دلته سولډ بای دلته د امیزون په ځای باندې د بل چا نوم نو مطلب چې په دې کې بای باکس روټیټ کیږي او که چېرته همدغه امیزون نو مطلب چې بای باکس نه روټیټ کیږي نو چې دا خبره هم تاسو ته په یاد وي په 8م نمبر باندې موږ به دا چک کوو چې یاره زموږ دا پراډکټ دا خو به سیزنل نه او ټرینډي خو به نه د سیزنل مطلب چې هغه د یو موسم سره تعلق ساتي صرف په روژه کې خرڅېږي صرف په اختر کې خرڅېږي یا صرف په اوړي یا ژمي کې خرڅېږي دا موږ تاسو ته بار بار ایکسپلین کړي د یو ایس ای د مارکیټ په کورس کې او د ټرینډي مطلب دی چې یاره په څه وجه باندې مشهور شوی نه کله چې یو پراډکټ په څه وجه باندې مشهور شي نو صرف په هغه ټیم کې خرڅېږي بیا نه خرڅېږي دا خبره صحیح ده او دا خبره غلط هم ده اوس زموږ دا پراډکټ چې کوم دی که نه نه سیزنل دی او نه ټرینډي پراډکټ دی مطلب اوړ او ژمی خرڅېږي هر ټیم خرڅېږي خو دا د ټرینډي پراډکټ خبره چې کوم ده که نه دا لږه غلط هم کېدلی شي خو دا بیا په دې باندې به تاسو هله پوه شئ کله چې تاسو په دې فیلډ کې لږ ایکسپرټ شئ ورکې ماهر شئ نو بیا تاسو ټرینډي پراډکټ هم خرڅولی شئ او سیزنل پراډکټ هم خرڅولی شئ لکه فار ایگزامپل اوس ژمی دی که نه خیر اوس خو ژمی نه دی او تا ته پته ولګي چې یاره په ژمي کې یو قسم ته کوټ دی یا یو داسې څیز دی چې په ژمي کې استعمالیږي او په ژمي کې ډېر زیات ښه خرڅېږي نو بلکل ته هغه هم اخیستلی شي خو چې تا ته پته چې ته دا پراډکټ په ژمي کې ویستلی شي په ژمي کې ته دا خرڅولی شي نو بیا ته په دغه سټیج کې په دغه ځای کې ته سیزنل پراډکټ هم اخیستلی شي هېڅ خبره نه ده او ټرینډي پراډکټ فرض کړه تا ته پته ولګي چې د پراډکټ ډېر ټرینډ روان دی ډېر زیات مشهور دی هر څوک یې خوښوي او ځای په ځای باندې خرڅېږي نو په دغه ټیم کې بیا تا ته پکار دی چې ته ټرینډي پراډکټ هم واخلې خو چې ستا په ځان باندې یقین وي ته ورکې ایکسپرټ یې تا ته پته وي چې یاره دا زه د دې ټرینډ د ختمېدو نه مخکې زه دا پراډکټ ایستلی شم نو که چېرته بیا ته په دې خبرو باندې پوه شي نو انشاءالله د دې نه به بیا په دې طریقه باندې تاسو ډېرې زیاتې پیسې وګټئ او په دې باندې به تاسو هله پوه شئ کله چې تاسو دا کورس په صحیح طریقې سره فالو کوئ په دې باندې پریکټس وکئ او په دې فیلډ کې تاسو لږ ایکسپرټ شئ خیر بیا پرې هر څه باندې ستاسو په خپله ذهن کولاویږي په 9م نمبر باندې د دې منتلی سیلز به موږ چک کوو د منتلی سیلز نه مطلب دی که نه چې د میاشتې دا 100 دانې خرڅېږي نو دلته وګوره دا د امیزون خپل یو قسم ته ټول دی ټول خو نه دی خو امیزون په خپله دا معلومات ورکوي 1K پلس بات نو د 1 تاسو ته پته ده چې سی مطلب دی د K مطلب دی 1000 یعنی 1000 دانې او د پلس مطلب دی زیات یعنی د 0 نه زیات بات ان پاست منت په تیره میاشت کې د 0 نه زیات خرڅ شوي دي کله چې یو پراډکټ کم از کم چې 200 خو خرڅېږي که نه نو دا زر خرڅېږي نو دا کرایټیریا هم زموږ د پراډکټ پاس کړله په 10م نمبر باندې تاسو به دا چک کوئ د دې خبرې به خاص خیال ساتئ کم پراډکټ چې تاسو چې خرڅول غواړئ کم از کم چې په دې کې هر یو سیلر 30 دانې خو خرڅوي که نه چې هر یو سیلر ته یعنې د میاشتې 10 دانې خو خرڅوي که نه دا معلومات به تاسو ته څنګه کېږي دا معلومات به تاسو ته حالې کېږي دلته اوس فرض که دا 100 دانې خرڅوي د میاشتې د دې 1000 دانې خرڅ شوي د 0 نه زیات نو ته به 1000 دانې راواخلې په دې باندې چې څومره سیلرز ناست دي اوس 15 دي 6 دي 7 دي 10 دي دا په دې باندې تقسیم کړي
چې کله دې په دې باندې تقسیم کړو نو بیا به ته وګورې چېرې که چېرته یو سیلر د میاشتې 13 دانې یا د 13 نه زیات خرڅوي نو ډېره ښه خبره ده، خو که چېرته 15 خرڅوي 10 خرڅوي 2-3 خرڅوي نو دا بیا ښه خبره نه ده، د دې بیا هېڅ فایده نشته، په دې کې ګټه نشته. خو د دې خبرو نه مخکې چې تاسو دلته دا بای باکس چیک کړئ چې بای باکس نه امیزون سره او نه چا سره نه برانډ سره، ځکه که چېرته امیزون سره که نه نو بیا بس پوه شي چې دا 1000 دانې دا ټول امیزون خرڅ کړي، دا نور سیلرز ورکې همداسې ناست دي. او که چېرته برانډ دي او بای باکس نه روټیټ کېږي نو بیا پوه شي چې دا 1000 دانې برانډ خرڅ کړي دي، د نور ته سیل نه ورځي. نو هغه موږ تاسو آلریډي ویلي چې بیا هغه پروډکټ نه ځان ساتئ چې په هغه کې برانډ دي یا ورکې امیزون دي. او د بای باکس روټیشن موږ څنګه چک کوو؟ نو ما درته وویل اوس وخت کې بای باکس چا سره دی؟ امیزون سره دی. ګنټه باندې چک کا، 2 ګنټې باندې چک کا، 3 ګنټې بعد سبا یې چک کا. که چېرته دلته د امیزون په ځای باندې بل څوک راغی نو مطلب دی چې بای باکس روټیټ کېږي. خو خیر بیا هم دومره زر فیصله مه کوه، 2-3 ګنټې بعد بیا چک کا، بیا یې چک کا. او داسې به خامخا کې ځکه چې هلته کیپر ټول موږ سره کار نه کوي، هیلمټن هم صحیح کار نه کوي، نو بس دغه د دې مینول طریقه را بغیر د ټولز نه، څه ټولز ورکې کار هم کوي خو زیات تر ټولز کار نه کوي، نو بغیر د ټولز نه موږ په دې طریقه باندې چک کولی شو. په 11 نمبر باندې موږ دا چک کوو چې په دې پروډکټ کې نه برانډ وي او نه ورکې امیزون وي. دا موږ څنګه چک کوو؟ نو دا موږ د همدې ځای نه چک کولی شو. کله چې موږ دلته راشو که نه موږ ته به پته لګي چې په دې ټیم کې بای باکس چا سره دی؟ امیزون سره دی. نو موږ ته دا پته ولګي چې په دې پروډکټ کې امیزون دی. اوس که چېرته دلته بای باکس امیزون سره نه او بل چا سره د بل چا نوم یې دلته سولډ بای ته مخامخ، نو بیا موږ دا نوم به موږ میچ کوو د دې د برانډ نوم سره. د دې د برانډ نوم سره دا د دې د برانډ نوم دی، دې سره به موږ میچ کوو. که چېرته دا نوم دلته راغلی و که نه سولډ بای ته مخامخ و نو مطلب به دی چې په دې کې برانډ هم شته، نو بیا ور داسې پروډکټس نه موږ ځان ساتو. خیر بیا د دې نه باوجود هم کله چې ورکې برانډ وي یا امیزون وي نو بیا هم موږ بای باکس چک کولی شو. که چېرته بای باکس روټیټ کېږي ټولو سیلرز ته سیل ورځي نو بیا په هغه پروډکټس موږ تللی شو چې په هغه کې امیزون وي یا ورکې برانډ وي. خو اوس په دې وخت کې زه تاسو ته دا مشوره نه درکوم، تاسو ته پکار دی چې هغه پروډکټ نه ځان وساتئ چې په هغه کې امیزون یا برانډ وي. کله چې ورکې تاسو ایکسپرټ شئ څنګه چې درته ما مخکې ویل بیا ستاسو ذهن په خپله کولاویږي، په دې هر څه باندې به تاسو پوه شئ. خو نو په دې پروډکټ کې برانډ دی، یعنې دا کرایټیریا زموږ دې پروډکټ فیل کړله. په 12 نمبر باندې موږ به چک کوو چې زموږ دا پروډکټ برانډډ جنریک نه وي. نو زموږ دا پروډکټ چې کوم دی برانډډ دی خو برانډډ جنریک نه دی. که چېرته دلته د برانډ په ځای باندې لیکل شوي جنریک او دا پروډکټ همداسې و نو بیا به دا برانډډ جنریک و، خو برانډ ته مخامخ د برانډ نوم لیکل شوی دی، نو مطلب دا چې دا برانډډ پروډکټ دی. که چېرته موږ د سپلایر سره کانټیکټ وکړو، ډسټریبیوټر سره، برانډ سره، نو چانس شته چې موږ ته هغه اپروول راکړي او موږ دا پروډکټ خرڅ کړو. خو زه بیا ورته وایم چې د برانډډ جنریک نه به تاسو ځان ساتئ، مکمل طور باندې ګینې صرف تاوان به وکړئ. په 14 نمبر باندې کله چې موږ د دې سپلایر سره کانټیکټ وکړو که نه او موږ دا پروډکټ اخلو نو موږ به ترې دې خبرې ګارنټي اخلو چې ستاسو دا انوایس به ضرور ایکسپټ کېږي. موږ به دا معلومات کوو چې آیا ستاسو دا انوایس په امیزون باندې ایکسپټ کېږي او که نه. که هغه وویل او ایکسپټ کېږي صحیح ده، موږ به ترې واخلو، خو دا ګارنټي به ترې اخلو. ورته به وایو که چېرته ایکسپټ نه شو نو ته به موږ ته خپلې پیسې واپس راکړې، پروډکټ به ترې اخلي. او که چېرته ایکسپټ شو بس صحیح ده. نو دې خبره هم تاسو خیال ساتئ. او دغه انوایس وغیره دا صرف په داسې پروډکټ کې په کار راځي چې هغه مطلب برانډډ پروډکټ وي، لکه دا د دې اوس برانډ دارې معلوم دی او رجسټر شوی دی. په 14 نمبر باندې کله چې موږ یو پروډکټ اخلو مطلب په دې کې دا ټول خصوصیتونه او اوس موږ ځو چې دا پروډکټ واخلو، که هغه د برانډ نه اخلي، ډسټریبیوټر نه، هولسیلر نه، یعنې که چېرته داسې برانډډ پروډکټ وي. او که چېرته هغه یو جنریک پروډکټ وي، ته ګرځې په د یو ای په یو سټور کې اخلي، د پاکستان نه لګي، په چاینا کې جوړ یا په بل ځای کې اخلي، نو د دې ډیپ میچنګ به تاسو کوئ. مطلب ګورې به هو به هو چې هغه پروډکټ بالکل همداسې لکه څنګه چې دا دی چې معمولي ذره برابر فرق ورکړي نه. که چېرته ذره برابر فرق هم ورکړي که نه
نو بس بیا که چا واغستو واپس به در پسې رالیږي چې دا خبره هم ستاسو په ذهن کې وي. او په 15 نمبر باندې کم از کم په یو پراډکټ کې چې ستاسو 30% مارجن وي. د 30% مارجن نه مطلب دا دی کنه چې د پرسنټیج په شکل کې ګټه چې کم از کم ستاسو 13% دی. اوس د دې پراډکټ مارجن به موږ څنګه معلومو؟ موږ ته دا پته څنګه لګي چې یاره په دې کې 30% یعنی 13% مارجن شته او که نه. نو موږ به داسې کار وکړو د دې ایس ان چې کوم دی دا به کاپي کړو، د دې ځای نه کاپي کېږي ډېر په اسانه. دا د ایس ان دی موږ کاپي کړو. ها موږ به راشو سرچ بار ته او دلته به موږ سرچ کړو ریونیو کیلکولیټر، امیزون ریونیو کیلکولیټر. دا تاسو ته ښکاري بس سمپلی همداسې به ولیکئ امیزون ریونیو کیلکولیټر. بیا موږ دا کولاو کړو امیزون ریونیو کیلکولیټر چې کله موږ کولاو کړو نو په دې کې که چېرته تاسو سره د امیزون اکاونټ وي بیا په دې باندې کلیک کړئ ساین ان ټو سیلر سنټرل. که در سره نه وي بیا هم هېڅ خبره نه ده، بغیر د اکاونټ نه کار کوي. کنټینیو ایز ګیسټ باندې به کلیک کړو. بیا که چېرته موږ دلته راشو په دې باندې کلیک کړو که نه نو د یو ایس ای مارکیټ کې خو موږ کار نه کوو، موږ په یو ای ای باندې کار کوو. نو دلته موږ ته د یو ای ای مارکیټ نه ښکاري. زیات تر کسان دلته کنفیوز کېږي. تاسو به دا دلته په ځای باندې پرېږدئ باره به راشئ دلته د لینک دې ځای ته. دا تاسو ته ښکاري که نه دا ډاټ کام نه دی، ډاټ کام به تاسو ډیلیټ کړئ او د ډاټ کام په ځای باندې به ډاټ ای ای دا وسلیک او انټر به کړئ. چې کله دا ته انټر کړئ تاسو بیا راشي کنټینیو ایز ا ګیسټ په دې باندې کلیک کړم. ها بیا به ته دلته راشي دې ځای نه به اوس ته خپل لوکیشن چینج کړي. ګوره په اخري نمبر باندې دی ای ای یعنی عرب امارات. په دې باندې کلیک کړم. چې په دې باندې کلیک کو بیا چې تا کوم ایس ان کاپي کړی هغه دلته پیسټ کړه. چې پیسټ دې کو بیا به سرچ باندې کلیک کړه. نو ګوره پراډکټ یې راواغستو. په څو باندې خرڅېږي؟ په 15 درهم باندې خرڅېږي. او دغه نورې خرچې دي د یو ایس په مارکیټ کې درته موږ ویلي بس نور هماغه کیلکولیټر دی سم ورکې نشته. صرف د ډالر په ځای باندې بس دلته اوس ای ډي دی. ای ډي مطلب د عرب امارات درهم. اوس فرض کا دلته څه وایي کاسټ آف ګوډز سولډ، یعنی دلته په دې سیکشن کې به موږ لیکو چې دا پراډکټ موږ ته په څو باندې میلاویږي. او دلته په دې باندې چې کوم میسلینیس کاسټ راځي مطلب مختلف قسم خرچې د پریپ سنټر وغیره او موږ دلته لیکو. نو فرض که زه لیکم چې دا ماته په 10 درهم باندې میلاویږي او د پریپ سنټر 1 درهم خرچه پې راځي. صحیح شو؟ نو دا ګور دلته ماته وایي نیټ پروفیټ د پیسو په شکل کې چې کومه ګټه ده هغه 1.30 ده. 1 درهم او 13 پته نشي چې هغې ته بیا څه وایي. یعنې داسې وایي چې 1.5 درهم پروفیټ دی ورکړي. او دلته مارجن ورکړي څومره دی 5.19 یعنې ډېر زیات کم مارجن دی ورکړي. که چېرته واقعي دا ماته اوس خو ماته پته نه لګي چې دا ماته په څو باندې په 10 میلاوي که په 8 میلاوي که 15 میلاوي. که چېرته واقعي دا ماته په 10 درهم باندې میلاویږي نو زه دا نه اخلم ځکه چې په دې کې ګټه نشته. کم از کم چې دا 25-30 خو خامخا وي. که چېرته په دې کې تاسو ته ګټه ښکاري یعنې ستاسو په 1 درهم باندې ګزاره کېږي نو بیا خو څه خبره نه ده. که چېرته په دې خبرو کې تاسو ته مشکل وي او غواړئ چې بالکل د زیرو نه شروع کړئ، د الف ب نه د سر نه، نو بیا زموږ کورس جوین کړه. ځکه زموږ د امیزون پر کورس کې دا ټول هر څه د الف نه والې پورې ډېر په اسانه پښتو کې او ښه په تفصیل سره ښودل شوي. یو بل اگزامپل اوس تاسو چې په سکرین باندې کوم پراډکټ ښکاري هسې فرض کا دا یو پراډکټ دی ما سره چې زه غواړم په امیزون باندې خرڅ کړم. نو زه په دې باندې خپل تحقیق کوم، ریسرچ به کوم، دا به ګورم چې آیا په دې کې دغه 15-14 خبرې شته او که نه، دا خصوصیتونه په دې پراډکټ کې شته او که نه، په دې کې به زما ګټه هم وي او که نه څه نه چې تاوان ورکړي وکړم. دا تحقیق به زه په دې باندې کوم. نو ټول نه مخکې به زه څه کوم، ټول نه مخکې به زه دا چک کوم چې په دې کې سیلرز څومره دي، په دې لیسټنګ باندې څومره سیلرز ناست دي، څو کسان یې آلریډي په دې بازار کې خرڅوي. سیلرز موږ د دې نه معلومولی شو. کم از کم چې 15 وي او زیات نه زیات چې 20 سیلرز یې خرڅوي. اوس 15 ولې او 20 ولې دې باره کې موږ تاسو آلریډي ویلي.
نو دا کرایټیریا دی پاس کړل ځکه چې 19 کسانی خرڅي مطلب لومبنه کرایټیریا زموږ دی پروډکټ پاس کړل په دویم نمبر باندې موږ د دې بي اس آر چک کو بیسټ سیلر رینک چې د دې بي اس آر د 1 نه واخله تر د 1000 پورې دغه خو زیات تر خلک وي خو زما چې خپل کم سوچ دی کنه چې د دې بي اس آر د 1 نه واخله تر د 600 یا د 500 په درمیان کې څومره چې د 500 نه ښکته هغومره ښه دی خو څومره چې 500 900 800 همداسې بره ځي نو هغومره ښه بي اس آر نه دی خیر زرم ښه بي اس آر دی تاسو یې کنسیډر کولی شئ ورته ګوره که چېرته دې خوښ وي په دې باندې څومره سیل راځي نو بیا صحیح دی خو زما خپله دا سوچ دی چې 500 600 چې د دې نه زیات نه وي د یو ای په مارکیټ کې د یو اس ای په مارکیټ کې خو موږ د 40,000 پورې ځو نو دلته د بي اس آر د کچن په کیټګري کې 1400 دی خو د کچن سټوریج اینډ ارګنایزیشن سیټ چې کومه کیټګري ده په هغه کې په 3 نمبر دی نو مطلب چې دا کیټګري سوري دا کرایټیریا دی پاس کړل د دې بي اس آر دومره ښه نه دی اوس دا پروډکټ چې کوم دی کنه د دې مین کیټګري کچن ده دا د دې مین کیټګري ده روټ کیټګري ده او لاندې چې کوم دا نو دا د دې سب کیټګري ده کچن سټوریج اینډ ارګنایزیشن سیټس چې کوم دی کنه دا بیا د دې سب کیټګري ده خیر بیا چې مخکې موږ لاړ شو په دې باندې نورم پریکټس کوو ستاسو به په ذهن کولاو شي په 3 نمبر باندې موږ ګورو د دې پرایس چې د دې پرایس کم از کم 50 یا 40 وي او د 1.5 نه زیات نه وي نو د دې 102 درهم قیمت دی نو دا کرایټیریم دی پاس کړل اوس 50 پرایس کم از کم ولی ضروری دی او زیات نه زیات 1.5 درهم پرایس د دې لپاره ولی ضروری دی د باره کې موږ تاسو ویلو په یو اس ای کې د یو اس ای په مارکیټ کې چې کله موږ یو پروډکټ اخلو کنه نو هغه پرایس موږ ګورو چې د $15 نه واخله $10 پورې کم از کم یا $10 یا 15 چې د دې نه کم نه او د $500 نه ګران نه دلته د یو ای په مارکیټ کې زموږ د پروډکټ پرایس چې دا د 40 نه کم نه یا 500 نه او د 1.5 نه زیات نه څلورم نمبر باندې موږ به د دې ریټینګ چک کوو د دې ریټینګ کم از کم چې 4 وي نو دلته د دې ریټینګ که موږ وګورو که نه دا 4.1 دی نو دا کرایټیریم دی پاس کړله او د دې ریویوز چې دا کم از کم 15 یا 10 وي 20 هم ښه دي 15 هم ښه دي 10 هم ښه دي خو چې د 20 نه کم نه بیخي او 10 نه چې څومره زیات دی هومره ښه نو دا 120 دی دا کرایټیریم دی پاس کړله په 6 نمبر باندې سوري په 5 نمبر باندې په 6 نمبر باندې موږ دا چک کوو چې زموږ دا پروډکټ فرایجل نه یعنی نازک نه او بل هیزمیټ نه نو زموږ پروډکټ هیزمیټ هم نه دی او نه فرایجل دی مطلب داسې کمزوری خو نه دی که نه لکه شیشه شوه یا داسې بل څه چې ډېر په اسانه باندې ماتېږي نو نه داسې هم نه دی دا کرایټیریم زموږ د پروډکټ پاس کړل فی الحال خو دا یو ښه پروډکټ دی اوس په 1 نمبر باندې د دې بای باکس به چک کوو چې د دې بای باکس تھرډ پارټي سره نه امیزون سره نه برانډ سره بای باکس لپاره موږ دلته راشو فلفل بای امیزون مطلب چې دا اف بی ای کوي او سولډ بای بلومینګ ټایم نو د دې مطلب دا دی کنه چې دای خرڅي بلومینګ ټایم والے خرڅي نو دا هم موږ ته معلومه شو چې امیزون سره بای باکس نه دی خو دا بس موږ څنګه معلومو چې دا د دې خپل برانډ نه نو کله ته موږ وګورو برانډ ته مخامخ لیکلي جنریک یعنی دا یو جنریک پروډکټ دی د دې برانډ نه دی معلوم نو یو تھرډ پارټي سره دی بای باکس دا کرایټیریم دی پاس کړل په 8 نمبر باندې چې زموږ دا پروډکټ نه خو سیزنلی او نه ټرینډي سیزنل څه ته وایي ټرینډي څه ته وایي د دې په باره کې تاسو ډېره ښه پته نه او دا خبرې چې کوم دي کنه دا سیزنل او ټرینډي یو ځل بیا ورته چې دا د بیګینرز دپاره د هغه خلکو دپاره څوک چې اوس امیزون شروع کوي په امیزون کې ډېر زیات ماهر نه وي نو د هغوی لپاره دا خبره کوو چې نه سیزنل پروډکټ وي او نه ټرینډي کله چې تاسو ایکسپرټ شي پرې کې بیا سیزنل هم اخیستلی شي او ټرینډي هم اخیستلی شي خو دلته په دې ځای کې زموږ دا پروډکټ نه سیزنل دی او نه ټرینډي دی بالکل یو زبردست پروډکټ دی منتلی سیل چې د دې پروډکټ کم از کم 200 وي چې 200 نه زیات خرڅېږي 200 یا 200 نه زیات نو دلته دا کرایټیریا دی آلموسټ فیل کړله 100 پلس بارډن پاس من 13 میاشت 100 دانې خرڅ شوي دي
ګوره 100 دانې خرڅ شوي دي که نه، نو که دلته موږ راشو وګورو په دې باندې 19 سیلرز ناست دي، 19 کسان یې خرڅ. اوس دا 100 راواخله په دې 19 باندې تقسیم کړه، دا تقریبا 15 دانې راغلل. اوس دلته یو خبره کېدلی شي. اوس فرض که ته دې ته حساب وکړې که نه چې دا 100 دانې د میاشتې خرڅ شوي دي، دا 100 راواله په 19 باندې تقسیم کړه، نو داسې ووایه چې 15 یونټ یو کس خرڅ کړي د میاشتې. نو زما په نظر سره دا یو ښه پراډکټ نه دی، ځکه چې په 15 یونټو کې به دوی ته څه پاتې شي. خو که دلته موږ د دې پراډکټ پرایس ته وګورو نو دا 102 درهمه دی. 102 درهمه څه وړه خبره نه ده. نو بیا ورته داسې کار وکړي که نه، که ته دا پراډکټ خامخا اخیستل غواړې نو ته به دې ته حساب وکړي که چېرته په 450 یونټو کې تا ته واره وي، کومه ګټه تا ته پاتې کېږي هغه ستا خوښه وي، نو بلکل ویل اینډ ګوډ ته به دې پراډکټ کې تللی شي. که چېرته ته وایې چې د میاشتې زه 450 یونټ هم خرڅ کړم ما ته پکې ګټه پاتې کېږي، نو بیا صحیح ده، ته په دې پراډکټ کې تللی شي. او کېدی شي چې دا پراډکټ دوی ته ډېر ارزان میلاویږي، نو بیا هم پرې کې ګټه کېدلی شي. خو دا پته به تا ته هله لګي کله چې ته د دې پراډکټ معلوماتو کې چې دا په هول سیل کې په 100 باندې خرڅېږي، بیا به کیلکولیشن وکړي او بیا که چېرته د میاشتې ستا 2 یونټه خرڅېږي، 3 خرڅېږي، 4 خرڅېږي او په هغې کې تا ته خپله ګټه ښکاري، نو بیا ته په دې پراډکټ کې هم تللی شي. نو موږ درته کرایټیریا درکوو، ستاسو ذهن ته یو آیډیا راولو، بیا چې ورکې تاسو د خپل ذهن نه هم کار اخلئ نو ستاسو کار به کېږي. په 10م نمبر باندې ستاسو په پراډکټ کې چې کوم سیلرز ناست دي ستاسو په پراډکټ باندې، نو باید چې هر یو سیلر د میاشتې 13 یونټې خرڅوي، چې 13 دانې خرڅوي. دلته بیا همدغه د کنډیشن خبر راغله. اوس که ته چېرته وګورې نو موږ وکتل چې دلته دغه سیلرز د میاشتې 15 دانې خرڅوي، خو که چېرته په دې 15 کې د دوی ګټه وي نو بیا 15 څه خبره نه ده، 15 صحیح دي. او کېدای شي داسې ځای به راشي چې په هغې کې به سیلرز د میاشتې 13 خرڅوي، په هغې کې به د دوی دومره ګټه نه وي، نو بیا به تاسو هلته د خپل ذهن نه کار اخلئ، هغه سچویشن ته به ګورئ، د هغې مطابق کار به تاسو کوئ. اوس که دا پراډکټ دی نو دې پرایس ډېر دی، 102 درهم ډېر غټ پرایس دی، نو خامخا که دوی 15 یونټ هم خرڅوي په دې کې به دوی ته خامخا ګټه به ورته په لاس ورځي، ځکه ورکې ناست دي، ځکه ورباندې 19 سیلرز ناست دي، 19 کسان یې خرڅوي. نو خیر زما د دې خبرو مطلب دا دی چې تاسو خپل ذهن همیشه کولاو ساتئ. په 11م نمبر باندې چې په دې پراډکټ کې نه برانډ دي نور کې امیزون دي، نو دا یو جنریک پراډکټ دی، مطلب برانډ یې نشته، نه برانډ معلوم دی، نه برانډ رجسټر دی. خو امیزون به موږ چک کوو، امیزون هم ورکې نشته. سولډ بای بلومینګ ټایم، بلومینګ ټایم یې خرڅوي، که چېرته دلته د بلومینګ ټایم په ځای باندې امیزون نو بیا به مطلب دا چې په دې کې امیزون دی. نو دا کرایټیریا هم زموږ د پراډکټ پاس کړل. اوسه پورې فلحال دا یو ښه پراډکټ دی. په 12م نمبر باندې زموږ دا پراډکټ چې برانډډ جنریک نه وي. برانډډ جنریک به موږ څنګه معلومو؟ ګوره برانډ ته مخامخ یې لیکلی جنریک، چې زموږ دا پراډکټ جنریک دی، یو عام پراډکټ دی، د دې برانډ نشته دی، نه رجسټر شوی دی. او که بیا دلته موږ پراډکټ ته وګورو په دې باندې هېڅ قسم لوګو نشته، هېڅ قسم نوم پې نشته، بلکل کلیر صفا دی. نو مطلب دا چې دا برانډډ جنریک هم نه دی. که چېرته په دې باندې دلته لوګو او نوم پې لیکل شوی و داسې، نو بیا د هغه پراډکټ نه موږ ځان ساتو. خو دا کرایټیریا هم زموږ د پراډکټ پاس کړله، مطلب یو ښه پراډکټ دی، برانډډ جنریک نه دی. په 14م نمبر باندې موږ به دا معلومات کوو د سپلایر نه، چې آیا ستاسو انوایس، تاسو چې موږ ته کوم انوایس راکوئ، کوم رسید راکوئ کله چې موږ ستاسو نه دا پراډکټس واخلو، نو هغه انوایس به امیزون اکسپټ کوي او که نه، دا تپوس به موږ کوو. خو اصل کې دا زموږ پراډکټ چې کوم دی دا یو جنریک پراډکټ دی، تاسو ته ښکاري که نه جنریک پراډکټ دی. نو په جنریک پراډکټ کې موږ ته د هېڅ قسم انوایس ضرورت نشته، زموږ نه امیزون انوایس نه غواړي، نو دا کرایټیریا په دې باندې نه اپلای کېږي، یعنی دې کرایټیریا ته زموږ په جنریک پراډکټس کې هېڅ ضرورت نشته. 14م نمبر باندې به موږ ډیپ میچینګ کوو، که دا اوس جنریک پراډکټ وي، که برانډډ جنریک وي، او کوم داسې برانډډ پراډکټ وي، که هر یو پراډکټ وي، خو د هغې به موږ ډیپ میچینګ خامخا کوو. اوس د ډیپ میچینګ مطلب څه دی؟ د ډیپ میچینګ مطلب دا دی که نه فرض کړه زه اوس دا پراډکټ اخلم، که هغه زه په یو سټور کې الم، که هغه زه په چاینا کې جوړم، که د هر ځای نه، خو زه به دا پراډکټ بیخي دا به چک کوم په کوم ځای کې زه پراډکټ اخلم د چا نه،
هغه پراډکټ به زه دې پراډکټ سره ګورم چې کوم به چې دا بالکل یو شانتي ذره برابر فرق هم ورکې نه فرض که په دې پراډکټ کې دلته څو خانې دي 1 2 3 4 5 خانې دي که چېرته ته چې کوم پراډکټ اخلي په یو سټور کې دی اوس که په چاینا کې دی او که پاکستان کې او که په هر ځای کې دی که په هغه کې دا خانې دلته 5 خو دلته دي 4 نو هغه پراډکټ به هم اکسپټیبل نه یا دلته به کې معمولي رد و بدلي د دې پراډکټ په شانتي نه نو بیا هم په هغه پراډکټ کې مسله راتللی شي چې دا خبره هم ستاسو په ذهن کې 15 نمبر باندې کم از کم چې په دې پراډکټ کې تاسو ته 30% مارجن پاتې کیږي یعنی د پرسنټیج په شکل کې چې په دې کې ستاسو 10% ګټئ دا موږ څنګه معلومو د دې دا دلته چې کوم ایس ان دی دا موږ کاپي کو ما کاپي کو او ما شان رالم کیلکولیټر ته دلته به سرچ انادر پراډکټ باندې کلیک کوم ځکه چې الریډي موږ یو پراډکټ سرچ کړی دی دلته به ایس ان زه پیسټ کوم سرچ به کوم اوس ګورو چې څه کیږي تقریبا هغه ایس ان کاپي نشو زه واپس ځم او هغه ایس ان کاپي کوم دا دی ایس ان موس کاپي کوم راځم په سرچ انادر پراډکټ باندې کلیک کوم بیا را پیسټ کوم دلته سرچ کوم زموږ پراډکټ پرې کې کم یو دی دا پراډکټ دی زموږ زه به را سلیکټ کوم کم پراډکټ چې ته سرچ کوې که نه د کم ایس ان تا ورکړی نو هغه خو نه دا دی موږ ته پته ده دا پراډکټ دی په دې باندې به زه کلیک کوم چې زه دا کلیک کوم نو ټول کیلکولیشن هر څه دوی وکړو او ما شان زه به لاندې راشم هسې فرض که دا ماته میلاویږي 50 درهم باندې فرض که ماته خو پته نه لګي که نه ماته پته هله لګي کله چې زه دا په یو سټور کې وګورم یو سپلایر سره وګورم د دې معلومات وکړم اوس خو داسې د ځان نه هلته را قیمت ورکوم او دې په پریپ باندې راځي فرض که 2 درهمه نو ګورو په دې کې موږ ته څومره مارجن پاتې کېږي نیټ پروفیټ 13.76 14 درهمه موږ ته په دې کې پاتې کېږي او مارجن ورکړي 14% مارجن ورکړي موږ ته پاتې کېږي یعنې 14 نیم نو اوس ته حساب وکړه فرض کړه د میاشتې ته داسې ووایه که نه 15 یونټې خرڅ کړي 15 دانې دا خرڅ کړي نو تا ته به ورکې څه 50 درهمه پاتې شي که چېرته 50 درهمه ستا لپاره صحیح ته وایې چېرې دا کافي دی زما لپاره بیا صحیح دی بلکل ته په دې پراډکټ کې تللی شي دا پراډکټ اخیستلی شي که چېرته 50 درهمه باندې ستا کار نه کېږي ته وایې چېرې دا خو هېڅ ګټه نه ده دا څه ګټه ده بیا ورکې مزه بل پراډکټ ته وګورئ دا پراډکټ د فرض که زه په دې باندې ریسرچ کوم تحقیق کوم نو زه به څه کوم زه به ټول نه مخکې چیک کوم د دې سیلرز نو په دې باندې 2 سیلرز ناست دي په دې پراډکټ کې موږ له تلل نه دي پکار کم از کم چې دا 4-5 خو وي خو دلته 2 سیلرز دي نو په دې پراډکټ کې موږ ته تلل نه دي پکار په همدغه ځای کې زموږ لومړی نمبر کرایټیریا دې پراډکټ فیل کړله ښه دویمه کرایټیریا ورکې ګورو دا خو هسې موږ تاسو ته اګزامپل درکوو که نه کله چې تاسو هغې پراډکټ ګورئ او هغې یو کرایټیریا فیل کړله بس بیا په هغه پراډکټ کې تلل نه دي پکار ځکه چې دا ټولې ډېرې اهم خبرې دي په دویم نمبر باندې موږ د دې بي ایس آر چک کوو خو که دلته موږ راشو د دې بي ایس آر چک کوو نو 2 قسمه بي ایس آر موږ ته راکوي و د هیلپ په کیټګري کې د دې بي ایس آر دی 25,314 او بیا په دې دویم نمبر کیټګري کې چې د هغې نوم دی ملټي وایټامینز نیوټریشنل سپلیمنټس په دې کیټګري کې د دې بي ایس آر دی 1228 اوس دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی که نه وایي دا د هیلث کیټګري چې دا په لومبي نمبر باندې دا روټ کیټګري ده مین کیټګري ده غټه کیټګري ده بیا د هیلث په کیټګري کې چې ښکته لاړ شي نو بیا ورکې دا کیټګري ده ملټي وایټامینز نیوټریشنل سپلیمنټس دا کیټګري ده نو په مین کیټګري کې د دې بي ایس آر دا دی او په سب کیټګري کې د دې بي ایس آر دا دی موږ به د دې سیلز رینک په فرست نمبر کیټګري کې یعنې په کم کې چې تاسو ته 15,314 ښکاري موږ به دا کنسیډر کوو دې ته به ګورو خپله فیصله به د دې مطابق کوو دغه لاندینۍ کیټګري نه ښه نو دې بي ایس آر هم ډېر زیات دی
د یو اس ای په مارکیټ کې مونږ د یو نه واخلې تر 40,000 پورې بي اس آر چې وي بس هغې ته مونږ ښه بي اس آر وایو. خو دلته د یو ای په مارکیټ کې د یو نه واخلې تر 800 پورې یا داسې وایي 600 پورې بي اس آر چې هغې ته مونږ ښه وایو. بیا چې د دې نه بره کېږي هغومره خرابېږي. نو دویم نمبر کرایټیریم دی فیل کړله. په دریم نمبر باندې د دې پرایس، نو د دې پرایس هم زیات دی، ښه پرایس یې نه دی. دریم نمبر کرایټیریم دی فیل کړله ځکه چې 150 درهم باندې دی او د پروډکټ مال داسې خاص پروډکټ نه ښکاري. خاص اگزامپل نه خیر مونږ مخکې زه نورم دا نور خصوصیتونه په دې کې چک کوو. په څلورم نمبر باندې مونږ د دې ریټینګ چک کوو، کم از کم چې د دې ریټینګ 4.5 وي. نو دلته که مونږ وګورو د دې ریټینګ دی 5 out of 5 ریټینګ یې ډېر زیات های دی. اوس به ستاسو ذهن کې دلته دا خبرې چې د دې ریټینګ خو 5.5 دی، مطلب ډېر زبردست ریټینګ یې دی، 100% خلکو ورته 100% ریټینګ ورکړی دی. نو دا څه وجه ده؟ ګوره د دې وجه دا ده که نه دلته ورته لیکلي ګلوبل ریټینګ. نو د دې چې کوم ریټینګ دی اوس دا ممکنه ده چې دا پروډکټ د یو اس په مارکیټ کې هم شته، هلته ډېر ښه خرڅېږي خو دلته د یو ای په مارکیټ کې نه خرڅېږي. دا ریټینګ د دې ګلوبل ریټینګ دی، دا د یو ای ریټینګ نه دی. د ګلوبل نه مطلب دا دی چې دا ریټینګ د یو اس په مارکیټ کې اخیستی دی، دلته نه دی اخیستی. نو په دې وجه باندې دلته د دې سیل نشته او ریټینګ یې ښه شو کېږي. خو که چېرته مونږ د یو اس ای مارکیټ ته لاړ شو که نه نو هلته به دا پروډکټ ډېر زیات ښه خرڅېږي. ها یو خو د دې ریټینګ چې کوم دی صحیح دی، خو که چېرته مونږ د دې ریویوز چک کړو نو صرف 7 دي، دا کم از کم دلته 20 یا 15 پکار دي. نو دا کرایټیریم دی فیل کړله او دا هم بس داسې وایي چې دی فیل کړه ځکه چې په دې سره زمونږ څه کار نشته، دې سره زمونږ کار شته خو چې دا نورې فیل کړلې نو دې څه فایده نشته. څومره ریټینګ یې دی؟ سوري ریټینګ یې 7 دی خو ریویوز یې 7 دي، یعنې 7 کمنټس پې خلکو کړي. ښه دا خو صحیح شو. په شپږم نمبر باندې مونږ چک کوو چې زمونږ دا پروډکټ خو به هیزمټ نه یا خو به فریجل نه. د فریجل مطلب د نازک، نو نه نازک دی او نه هیزمټ دی. په اوم نمبر باندې مونږ دا چک کوو چې د دې بای باکس باید تھرډ پارټي سره نو دلته فولفیلډ بای امیزون مطلب اف بی ای کې سولډ بای ډایناسور ټریډینګ ایل ایل سی. نو برابر شو چې دا خو به چېرته د دې برانډ نه، برانډ کې ورته څه لیکلي جنریک، مطلب دا یو جنریک برانډ دی، یعنی نه برانډ سره دی بای باکس نه امیزون سره دی، تھرډ پارټي سره دی. نو دا کرایټیریا خو دی پاس کړله. خو دلته یو بله خبره پیدا کېږي، ګوره په دې کې 2 سیلرز ناست دي، صرف 2 سیلرز. نو ممکنه ده چې هغه 2 سیلرز د دې برانډ خپل کسان وي. نو دې دا مطلب هم کېدلی شي چې په دې ټایم کې بای باکس برانډ سره دی. په دې وجه باندې موږ تاسو ته وایو چې کوم داسې برانډډ پروډکټ وي او په هغه کې 2 سیلرز وي، یو یې ورکړي د 5 نه کم وي، نو په هغه کې بیا تاسو مزه یې. اوس کېدی شي زیات چانس شته چې دا د برانډ خپل کسان وي. خو تاسو به دا سوچ کوئ چې یاره دا خو جنریک برانډ دی، دلته ورته لیکلي جنریک دی خو دا برانډډ جنریک دی. ورته وګوره که نه نوم هم پې شته، لوګو هم پې شته، یعنې د دې برانډ شته خو رجسټر شوی نه دی. په 8م نمبر باندې مونږ به دا چک کوو چې یاره دا خو به سیزنل نه یا خو به ټرینډي نه. نو نه سیزنل دی نه ټرینډي دی، دا کرایټیریا یې پاس کړله. په 9م نمبر باندې مونږ چک کوو چې د دې منتلی سیلز کم از کم 200 یونټي. نو که تاسو خیال وکړئ د دې سیلز د سره مونږ ته شو کېږي نه، منتلی سیل د دې مونږ ته نه شو کېږي. ولې؟ ځکه د دې بي اس آر ته وګوره که نه، نو مطلب دا چې یاره 5-6 یونټې به سیل کېږي د میاشتې 2-3 هغه دلته نه شو کوي. چې کله ډېر زیات کم وي نو هغه یونټې بیا هلته مونږ ته نه شو کوي، مونږ ته هېڅ شو کوي نه چې دا څو خرڅېږي او څو نه خرڅېږي. خو کله هم چې داسې د یو پروډکټ سیل نه شو کېږي بي اس آر ته وګوره، ضرور به د هغې بي اس آر ډېر زیات وي او مطلب به دی چې دا پروډکټ نه خرڅېږي. 10م نمبر باندې کم از کم چې هر یو سیلر د میاشتې 30+ یونټې خرڅوي، 30+ چې د 13 نه کمې نه وي، 13 نه چې څومره زیات وي هغومره ښه ده. نو دا خو مونږ ته پته ده چې یاره دا سیلرز هسې ناست دي
او دوی نه هیڅ خرڅېږي نه، نو دا کرایټیریا هم دی فیل کړله. په 11 نمبر باندې په دې پراډکټ کې چې نه برانډ دي او نه ورکې امیزون دي. نو امیزون خو ورکې نشته دی، خو دلته خبره داسې ده چې په دې کې 2 سیلرز دي. موږ درته وویل کله چې په پراډکټ کې 2 سیلرز دي نو کېدای شي چې دا د برانډ کسان دي، نو موږ داسې ویلی شو چې په دې کې برانډ شته. دا کرایټیریا هم دلته دی فیل کړله. په 12 نمبر باندې چې زموږ پراډکټ باید برانډډ جنریک نه وي، موږ به راشو دلته ګوره برانډ ته مخامخ څه لیکلی جنریک، یعنې دا پراډکټ جنریک دی. خو که چېرته موږ پراډکټ ته وګورو په دې باندې نوم دی، په دې باندې لوګو ده، مطلب دا دی چې د دې برانډ رجسټر شوی نه دی خو برانډ یې موجود دی، برانډ یې شته، نو دا برانډډ جنریک پراډکټ دی. دا کرایټیریا هم زموږ د پراډکټ فیل کړله. په 14 نمبر باندې موږ باید د سپلایر نه دا معلومات وکړو چې د دې انوایس اکسپټیبل وي، خو دا برانډډ جنریک دی موږ یې اخلو نو دې خبرې ته ورکې هیڅ ضرورت نشته، یعنې دا کرایټیریا هم دی فیل کړله. بیا کله چې موږ دا پراډکټ اخلو که چېرته دغه نور خصوصیتونه په دې کې وي هغه کرایټیریا دی پاس کړي او موږ دا پراډکټ اخلو نو موږ به د دې ډیپ میچینګ کوو. موږ چې د چا نه هم اخلو نو موږ به یې داسې ګورو، بالکل لفظاً به چک کوو چې دا او هغه پراډکټ بالکل یو شانتي، معمولی فرق هم ورکې نه نو بیا به موږ اخلو. 15 نمبر باندې په دې کې چې کم از کم 30% مارجن وي. مارجن به څنګه چک کوو؟ دلته به راشو دا ایسن به کاپي کوو، په دې به کلیک کوو، کاپي شو. بیا موږ لاړ شو ریونیو کیلکولیټر ته، را به شو سرچ انادر پراډکټ که چېرته موږ آلریډي پراډکټ سرچ کړی. بیا دلته موږ هماغه یو پی سی کوډ یا ایسن به سرچ کوو. دلته کېدای شي چې موږ ته مختلف پراډکټس راشي، صرف یو پراډکټ راغی، هماغه پراډکټ موږ چې خرڅول غواړو یا موږ پې ریسرچ کوو. وایي خرڅېږي په 159 باندې او فرض که زه ویم چې دا ماته میلاویږي په 100 باندې، ماته میلاویږي په 60 باندې، مشکله ده خو هسې فار ایگزامپل په 60 باندې میلاویږي، $2 پې خرچه راځي، نو نیټ پرافټ ورکي 62 درهم دی، 63 درهم، او داسې ووایي چې 40% مارجن هم ورکړي. نو مارجن ورکړي ډېره ګټه دی ورکړي، داسې ووایي چې ټوله دې ګټه شي خو خرڅېږي نه، نو څه پې. نو دا کرایټیریا خو یې پاس کړله خو دغه نور یې فیل کړي دي. په دې وجه باندې موږ ویلی شو چې دا یو ښه پراډکټ نه دی. اوس دلته موږ سره یو بل پراډکټ دی، فرض که زه غواړم چې دا په امیزون باندې خرڅ کړم، دې سره به ستاسو په علم کې ډېره اضافه وشي. ها فرض که زه غواړم چې دا په امیزون باندې خرڅ کړم، نو زه په دې باندې ریسرچ کوم. دا خو تاسو ته پته ده، ریسرچ به پې څنګه کوم؟ ریسرچ به پې زه د دې چارټ مطابق کوم. په دغه چارټ کې په لومبي نمبر باندې موږ تاسو ته ویلي چې تاسو به د دې سیلرز چک کړئ چې دا څو کسان خرڅوي په دې مارکیټ کې، کم از کم 15 او زیات نه زیات 20. نو په سیلرز کې موږ سره دا موږ ته ښکاري چې یو کس یې خرڅوي. دا کرایټیریا دی فیل کړله. که چېرته موږ په دې پراډکټ کې لاړ شو نو کېدای شي چې په موږ باندې آی پي کمپلینټ راشي، نو دا کرایټیریا دلته دی فیل کړله. په 2 نمبر باندې موږ به د دې بي ایس آر چک کوو، بیسټ سیلر رینک. نو زموږ د پراډکټ بي ایس آر باید د 1 نه واخله تر 600 یا 650 یا 500 د دې په درمیان کې د دې نه زیات نه وي، یعنې د 1 نه واخله تر 600 پورې. که د دې نه زیات وي هغه بیا یو ښه پراډکټ نه دی. زیات خلک 1000 هم کنسیډر کوي، څوک وایي 1.5 خو نه، زما د ذهن مطابق یعنی زما خپله دا سوچ دی که نه، زه وایم چې د 600 نه بره نه وي د یو ای په مارکیټ کې. نو کله د موږ خیال وکړو دلته په یو سیکشن کې موږ ته راکړي 6082 602 په دویم کې 102. اوس به موږ دې بي ایس آر ته ګورو او که دې ته به ګورو. نو دې مطلب دا دی د دې بي ایس آر کنه د 6082 چې د بیوټي په کیټګري کې، مطلب په روټ کیټګري کې، په مین کیټګري کې د دې دغه بي ایس آر دی، او پر دویم نمبر کیټګري کې مطلب په سب کیټګري کې په دې کې د دې بي ایس آر 122 دی. نو چې دا خبره تاسو ته په یاد وي، موږ به د دویم نمبر بي ایس آر ته نه ګورو، دې ته موږ به دا نه کنسیډر کوو، موږ به دا په لومبي نمبر باندې بي ایس آر چې کوم دی
په بیوټي کې، په روټ کیټګري کې، په مین کیټګري کې مونږ به دا کنسیډر کوو. نو دې BSR هم ډیر زیات دی، ډیر زیات دی، مطلب دا نه خرڅېږي، څوک یې پوښتنه هم نه کوي، ډیمانډ یې نشته. که مونږ یې واخلو بس هسې به راسره پروت وي، څوک به یې په کیسه کې هم نه وي. نو دویم نمبر کرایټیریا دې فیل کړله. وګوره که چېرته 6000 ښه BSR یا که چېرته دا کنسیډر کول پکارو 122، نو بیا به دلته مونږ راکړی وی چې دې دومره یونټ خرڅېږي د میاشتې، خو دلته یې سره ورکړي نه دي چې دا د میاشتې 1 یونټ خرڅېږي، 15 خرڅېږي، که 100 خرڅېږي، هېڅ یې ورکړي نه دي. نو مطلب یې دا دی کله چې دلته نه یې ورکړي چې دا د میاشتې څومره خرڅېږي یا 13 میاشت څومره خرڅ شوي، نو بیا د دې مطلب دا چې دا پراډکټ د سره خرڅېږي نه، کیدای شي چې 2-3 یونټ د میاشتې خرڅېږي، خو هغه هېڅ سیل نه دی. نو چې دا خبره تاسو ته همیشه په یاد وي، کنسیډر کوئ به تاسو د 6000 والا بیوټي والا دا لومبنی په فرست نمبر باندې دی او دې سره زموږ کار نشته. صحیح شو. په دریم نمبر باندې موږ د دې پرایس ته ګورو. نو دې پرایس 18 درهم دی، تقریبا په 18 درهم باندې خرڅېږي. نو موږ درته ویل د کرایټیریا مطابق چې زموږ د پراډکټ قیمت د 40 درهمو نه واخله تر 1.5 درهمه پورې. بیا به دې کې تاسو د خپل ذهن نه هم کار اخیستلی شي. که چېرته تاسو ته اوس په دې 14-18 درهمو کې واره کوي نو واخله، څه خبره نه ده، او که چېرته نه کوي نو بس بیا یې پرېږده. ښه دا کرایټیریا هم مونږ به داسې ویو چې دا دې فیل کړله، خو کیدای شي که تاسو پرې سوچ وکئ، لږ تحقیق پرې وکئ، تاسو ته صحیح راځي، نو بیا تاسو دغه کرایټیریا داسې وه چې پاس شو. څلورم نمبر باندې ریټینګ، د دې ریټینګ به مونږ چک کوو. نو د دې ریټینګ د سره شته نه، که تاسو خیال وکئ هېڅ ریټینګ یې نشته، دا کرایټیریا هم دې فیل کړله. ریویوز، 5م نمبر باندې ریویوز، نو دې ریویوز هم نشته، دا کرایټیریا هم دې فیل کړله. 6م نمبر باندې زموږ پراډکټ باید هیزمیټ نه او فریجل نه، نو فریجل خو نه دی او هیزمیټ کېدلی شي، خو زه هیزمیټ هم نه دی. داسې وایي چې دا کرایټیریا دې پاس کړله، خو د دې کرایټیریا موږ ته هېڅ فایده نشته، ځکه چې الریډي دې پراډکټ دغه نورې کرایټیریا فیل کړي دي. بیا به موږ چک کوو تقریبا په 9م نمبر باندې چې بای باکس باید تھرډ پارټي سره نه امیزون سره نه برانډ سره په خپلې تھرډ پارټي سره. نو موږ به راشو دلته سوی فلفل بای امیزون، مطلب چې دا FBA کوي، او سولډ بای دا کسې خرڅوي. نو دې نه دا ظاهره شوه چې بای باکس تھرډ پارټي سره دی، امیزون سره نه دی. خو دلته یو اهم خبره بله زما ذهن ته راغله، مونږ تاسو ته بار دا وایو کله چې په یو پراډکټ کې صرف یو سیلري یا 2 سیلرز وي نو په هغه پراډکټ کې مه ځئ. کیدای شي چې دغه یو سیلر یا 2 سیلرز دا د برانډ خپل کسانی، نو اوس چې دلته دغه یو سیلر دی دلته، نو کیدای شي چې دا د برانډ په خپلې. بله خبره ده برانډ ته خو مخامخ جنریک لیکلی دی، خو دلته په دې پراډکټ باندې ګوره لوګو دا نوم دی پې، مطلب دا چې د دې پراډکټ برانډ شته، دا یو سیلر دغه برانډ په خپله دی چا چې جوړ کړی دی، خو صرف د دې برانډ رجسټر شوی نه دی. په 8م نمبر باندې زموږ پراډکټ باید سیزنل نه او ټرینډي نه، نو سیزنل هم نه دی، ټرینډ هم نه دی، خو بیا هم یو ښه پراډکټ نه دی. دا کرایټیریا خو پاس کړله. په 9م نمبر باندې زموږ د پراډکټ باید 200 یونټ د میاشتې خامخا خرڅېږي، چې 200 نه زیات وي او چې 200 نه کمې نه وي، نو د دې د میاشتې تقریبا چې 1 یونټ هم نه خرڅېږي. نو مطلب دا چې دا کرایټیریا هم دی فیل کړله. په 10م نمبر باندې زموږ پر پراډکټ په 10م نمبر باندې موږ چې کوم پراډکټ خرڅول غواړو، لکه فرض کړه دا پراډکټ، بیا په دې باندې چې کوم سیلرز ناست دي چې هغوی کم از کم هر یو د میاشتې د 13 نه زیاتې یونټې خرڅوي، 13 یا د 13 نه زیاتې، نو د دې خو 1 یونټ هم نه خرڅېږي، نو دا کرایټیریا هم دی مکمل فیل کړله. په 11م نمبر باندې چې بلې کې نه برانډ نه ورکې امیزون، نو امیزون خو ورکې نشته، او موږ داسې ویلی شو چې په دې کې برانډ شته، نو دا کرایټیریا هم دی فیل کړله. په 12م نمبر باندې چې زموږ دا پراډکټ باید برانډډ جنریک نه وي، نو جنریک خو دی، خو که دلته موږ وګورو ګوره څنګه چې مخکې موږ تاسو ته وویل په دې باندې نوم دی، په دې باندې لوګو ده، ښکاري درته که نه هر څه،
نو مطلب دا چې دا پروډکټ جنریک نه دی بلکې دا برانډډ جنریک دی او د برانډډ جنریک نه به موږ ځان لرې ساتو. دا کرایټیریم دلته دی فیل کړله. په 14 نمبر باندې کله چې موږ دا اخلو نو موږ به د دې سپلایر نه دا معلومات ضرور کوو چې آیا د هغوی انوایس په امیزون باندې اکسپټ کیږي او که نه. خو دا یو برانډډ جنریک پروډکټ دی موږ هیڅ دا اخلو نه. په 14 نمبر باندې کله چې تاسو دا پروډکټ د سپلایر نه اخلي نو د دې یو پکچر به را زوم کوئ او په زور او زیر سره به دا وګورئ چې دا او هغه پروډکټ کوم چې تاسو اخلي چې دا بالکل یو شانتي معمولی ذره برابر فرق هم ورکې نه وي. 15 نمبر باندې چې زموږ په دې پروډکټ کې موږ ته کم از کم 30% مارجن پاتې کیږي. د پرسنټیج په شکل کې چې 13% ګټه ضرور وي. خیر کې 15 وي نو بیا هم صحیح ده. که د دې نه کم وي او ستا خوښه بیا هم صحیح ده. نو موږ به داسې کار وکړو موږ به د دې ایسن کاپي کړو دلته به راشو. ایسن ما کاپي کړو رالم ریونیو کلکولیټر ته سرچ انادر پروډکټ باندې کلیک کوم بیا به دلته زه دغه ایسن پیسټ کړم سرچ به یې کړم ګورو چې دې نه څه جوړېږي. دا پروډکټ آلریډي فیل دی خو هسې ستاسو د پریکټس دپاره. په څو باندې خرڅېږي؟ په 18 باندې. فرض که ماته میلاویږي په 7 باندې یو پې خرچه راځي چې ماته په 7 باندې میلاو شي په 15 باندې به یې کړم. که چېرته ماته په 15 درهم باندې میلاو شي نو ماته داسې ووایي چې نیم درهم ګټي 3% 3.5% نیټ مارجن دی ورکې زما. نو دا کرایټیریم دی فیل کړله یو ښه پروډکټ نه دی. بس د نن لپاره تقریبا همدا کافي دی. د نن لپاره خو خیر نه. که چېرته په دې ویډیو باندې تاسو په صحیح معنو کې پریکټس وکړئ نو دا به ستاسو نه یوه هفته 10 ورځې یا ټوټل 15 ورځې به درنه واخلي. او کله چې تاسو دې ته 15 ورځې ورکړلې په دې باندې پریکټس وکړو بار بار یو ځل دې پریکټس وکړو بیا دې پریکټس وکړو دغه ویډیو دې 2-3 ځل ته وکتله. هغه کسان څوک چې واقعي په امیزون باندې کار کول غواړي هغه به دا ویډیو تر هغې پورې بار بار ګوري تر څو چې په دې باندې مکمل پوه شوی نه تر څو چې په دې کې ایکسپرټ شوی نه. په دې ویډیو کې ډېرې زیاتې د کمال خبرې وي ډېرې زیاتې د کار خبرې وي. دغه یو باندې ډېر زیات سوچ شوی دغه یو خبره د ډېرې تجربې نه وروسته موږ زده کړې ده بیا هم تاسو سره شیر کړله. تاسو په دې باندې په دې کورس باندې پیسې هم ورکړي دي دې ته هم وخت هم ورکړی دی. نو مهرباني وکړئ د خپل پیسې او وخت مه ضایع کوئ بلکې د دې خبرو نه د دې کورس نه ډېره فایده واخلئ. بار بار یې وګورئ بار بار یې وکئ. انشاءالله چې په امیزون کې به تاسو ضرور یو مقام ته ورسېږئ. صرف په امیزون کې نه بلکې په هر ځای کې به تاسو بزنس کولی شئ. د یو ای د مارکیټ تقریبا په دې ویډیو کې بس همدا هم کافي دی. انشاءالله دې پسې چې کوم نیکسټ ویډیو لیکچرز راځي نو په هغې کې به موږ تاسو ته دا هم ښایو چې تاسو به یو پروډکټ سورس کوئ څنګه د چاینا نه په علي بابا باندې یا که تاسو غواړئ چې د پاکستان نه سنډ کړئ نو د دې طریقې به هم درته انشاءالله موږ ښایو او داسې نورې طریقې به هم درته ښایو چې د هغې نه تاسو څنګه خپل پروډکټ سورس کولی شئ یو ای ته یې راوړلی شئ او بیا په امیزون باندې خرڅولی شئ چې په هغې باندې دومره خرچه هم نه راځي. او د دې نه علاوه نورې داسې ډېرې خبرې پاتې دي چې د هغې په باره کې به هم انشاءالله موږ په نیکسټ ویډیوز کې تاسو ته وایو. دا اوس چې تاسو کوم ویډیو وکتله که چېرته د یو ایس ای د مارکیټ د اف بی ای هولسیل هغه کورس موږ تاسو ته نه و درکړی هغه تاسو نه وکتلی نو بیا دومره زده کړه تاسو په 15-14 غنټو کې هم نشوه کولی او دغه ویډیو به زموږ نه 15-14 غنټو ته رسېدلی که چېرته هغه ویډیوز تاسو نه وی کتلی. د هغه ویډیوز په برکت باندې په هغه کې تاسو ډېر داسې څه زده کړي چې هغه ستاسو دلته هم په کار رال هغه ستاسو په بل ځای کې هم په کار راځي. یعنی په دې کورس کې چې تاسو کومه خبره زده کوئ سم تاسو زده کوئ دا یو هم فضول نه دا بس تاسو ډېر زیات په کار راځي. ها بس د ویډیو په اینډ کې راته صرف هم دومره وایم څنګه چې درته موږ همیشه وایو چې موږ خپل کار ختم کوو اوس ستاسو نمبر دی په دې باندې پریکټس وکړئ. دا هر څه بغیر د اکاونټ نه ممکن دی. پریکټس پې وکړه بار بار یې وکړه تر هغې پورې پریکټس جاري وساته بل کلاس نه مه ځه تر څو په دې ویډیو کې چې کومې خبرې دي دا تا زده کړي نه وي دا تا د خپل سترګو او لاسونو نه ویستلي نه وي. بس see you inshallah next time.
زما یقین دی چې زموږ په خبرو باندې به تاسو عمل ضرور کوئ د خپلې فایدې دپاره. See you inshallah next time او په الله م سپارم.